د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې د امام نرستو به مقتدیان فاتحه وای، فاتحه دی الحمد ته وای، امام پسې به ولاړې او الحمد به تر ولدوالین پورې وای. دا مذهب دی د امام شافعی رحمت الله علیه وغیرہ. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پسې فاتحه به مقتدی نه وای. په دې باندې بیا ډېر زیات دلایل دي، د شوافیعو هم دلایل دي او د احنافو هم دلایل دي. اوس خدای دې وکړي چې زه په تاسو پوه کړی شم، ما چې څه وویل پې پوه شوئ. دا بعض عزیزانو ستاسو د عقل نه بالاتر دی. عرض دا و چې په دې ملک یو ډله د وابیان ورته وي، دومره خو به اوس پوهېږئ، وابیان ورته وي. دغه وابیان داسې خلق دی چې که تاسو ته تپوس وکړئ چې ته د چا په مذهب یې، نو دوی به وایي چې زه د هیچا په مذهب نه یم، زه برای راست اخذ کوم د قرآن او د حدیث. لیکن طور و طریقې د دوی چې دي هغه ټولې د شوافعو. بیا دوی په دې خپل تشدد کې دې حد ته رسېدلي دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته جاهل وایي، او دا وایي چې امام ابو حنیفه په حدیث باندې اډو پوهېدو نه. نو د دغه خلقو د امام ابو حنیفه د مسلک د خلقو په دې کې اختلاف چې امام پسې چې مقتدی ولاړي نو هغه ته الحمدلله ویل پکار دی او که نه دي پکار. حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحه خلف الامام ویلې ده. د احنافو مذهب چې دا دی چې فاتحه خلف الامام نشته. د هغې جواب دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حدیث څنګه پیدا داسې په ائمه مجتهدینو کې اډو څوک تېر شوی. پیغمبر چې د امام نه وروسته د فاتحې متعلق فرمایلی دي داو تعلیما للقوم، دا معامله هم و په ابتدا د اسلام کې د دپاره وه چې صحابه ته فاتحه زده شي. اما وروسته چې تعلیمات اسلامي په صحابهو کې راله او د قرآن او د حدیث مکمل عالمان شو او دین بالکل اخیری سټیج ته ورسېدو، نو بیا هغې نه وروستو فاتحه خلف الامام نه وه او نه صحابه وویله. تحاوی تاسو وګورئ، په دې باندې د دنیا دلایل دي. اوس شوافع دا وایي چې تاسو څنګه وایي چې امام پسې الحمد نشته. حدیث کې راغلی دی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لا نفی جنس دی، جنس منز نه کیږي چې هغې کې فاتحه او نشي لوستی. نو تاسو څنګه وایي چې امام پسې وروسته الحمدلله ویل نشته؟ احناف وایي چې نه، لا صلاة کې لا دا د پاره د نفي د کمال دی،
پیغمبر غرض داده چې لا صلات منځ نه کاملیږي چې تر څو پورې په فاتحه ونشي لوستل. ځکه چې لوستل د فاتحې چې دی په منځ کې دا واجب نو منځ نه کاملیږي چې تر څو پورې په فاتحه ونشي لوستل. د لا صلات دا معنا نه لګویا چې ترستو امام نرستو الحمد وایا، ځکه چې دې سره بل حدیث معارض دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر فرمایي چې من کان له امام فقراءة الامام قراءة له، څوک چې امام پسې ودرېد نو د امام قرات چې دی دا د مقتدی قرات. مدینه منوره کې یو مصری مدرس ماته وي چې من کان له امام روایت چې حافظ ابن حجر وایي چې دا روایت ضعیف دی. ما ورته وایي چې حافظ ابن حجر چونکه شافعی دی نو د خپل مدعا د پاره دی روایت ته ضعیف وي، روایت ضعیف. صحیح روایت ته چې څوک امام پسې ودرېد نو د امام قرات چې دی ا د مقتدی قرات. بل روایت ته چې چا امام پسې قرات لستو نو د ځنکدن په وخت کې به د دې سړي جبه ته یو کلمه به ورته نه نصیب کیږي. چا چې امام پسې قرات ولست نو امام پسې به چپ ولا. دغه اصحاب ظواهرو یو لوی ډله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې رااله او ویلي وجنو. امام صاحب ورته وی چې ولی وی ته وی چې رستو امام پسې به څوک الحمد نه وي ته وی. امام ابو حنیفه ورته فرمایل چې هلکه تاسو خو ډېر خلق یئ، زه ټولو سره خو باس نشم کولی، ټولو سره زه باس وکړم. یو کس منتخب کوي چې هغه سره زه باس وکړم، د هغه ګټه به ستاسو ګټه وي او د هغه بیلات به ستاسو بیلات. ویل ډېره ښه. یو لوی عالم یې پکې وکتو ویل دا به در سره باس کوي. امام صاحب فرمایل چې که دې سړي وګټله نو تاسو ټولو به ګټلي. ویل او صاحب او ویل که د بیلو ده وی که د بیلو ده موږ ټولو به بیلي دي. با امام صاحب صادر په اوږه واچولو روان شو. ویل ولې؟ ویل تاسو په خپله ثابته کړه چې امام پسې الحمد نشته. تاسو وویل وی مونږ کله وویلې ویل دا سړی چې تاسو مشر که نو د ده ګټه ستاسو ګټه او د ده بیلات ستاسو بیلات. نو د امام الحمد ستاسو الحمد او د امام نه الحمد ستاسو نه او تاسو په خپله ثابت. من کان له امام پیغمبر ویل امام پسې چې ودرېدي اوس تاسو لن عقلي دلیل درته وایي. اگر چې دا د امام ابو حنیفه قیاس و، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوندې عقل به دنیا کې پیدا نشي. عقلي دلیل درته وایم. مقدمه خو تاسو ډېرې کړي. کچرو کې چې وکیل دی نیولې او د نن عدالت کې پیش جج سره نو وکیل دې هم لګیایي تا دپاره باس کوي او ته هم لګیایي. په دې خو به پوهېږئ که وکیل هم لګیایي او ته هم لګیایي. که وکیل لګیایي او تا خبره وکړه نو ځان له دې کار وکړه. عدالت نه بار څه چې جیل ته به دې واستوي چې ستا څه کار دی چې وکیل لګیا دی او تا عدالت کې خبره وکړې تا کنټمپټ آف کورټ وکړو توهین عدالت ته وکړو جیل ته به دې واستوي. نه نه چې وکیل دې ونیوه ته به چپ ولاړې او کار د وکیل دی ګټي او که بیلي. بینهی دغسې مثال جماعت ته چې رالې او تا امام پسې نیت وتړلو نو تا د خپلو مقدمو وکیل امام ونیو
وکیل دی ونی نو وکیل به مخکې لګیای او ته به ورپسې چپ ولاړ او که تم لګیا شوې نو تا توهین عدالت وکړو ستا انجام بجیلی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او فرمایل چې امام پسې څوک ولاړی ابا قرت نه وای ابا چپ ولاړ دا اختلاف د احناف او د شوافیو په منځ کې ډېر سنگین اختلاف د دې سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وفات شو د اختلاف ته ګوره نو امام شافعی به د قبر ته راتلو د زیارت به کول امام شافعی وایي چې زما مذهب داو چې ما به په منځ کې رفع الیدین کول داسې ولاړ الله خو چې د امام صاحب قبر ته ورالم او 2 رکعاته نفل به مې کول نو ما به رفع الیدین نه کول ولې ځکه چې د دې قبر والا نه مال حیا براتله د د مذهب دا نو چې رفع الیدین کوا نو دی وجنه دنه به حیا کولا نو ما بس خپل مسلک د قبر سره پرې اختلاف د مسائل وګوره او احترام د زړه وګوره مونږ مليان به اوس داسي کوم مولا سره چې زما ورانه یو هغه مرشي زبر داغه قبر ته ورشي یا زبر داغه قبر سره خپل مسلک پرې نه عزیزانو امام شافعی به مونږ کوم ځای پیدا کوو امام ابو حنیفه به کوم ځای اوس خوار سلاړو بویا ارشی د ذاتیات او رنگ اختیار کړي ارش حقائق د دین چې دی هغه مونږ نه ووت روح د دین مونږ کې نشته کومګه کې روح د دین وې نن به زمونږ د ملک دا انجام نه نن چې څومره په عظیم قهر د پروردگار پاکستان اخته ده دومره په یو ملک او دې کې لویه سیره چې دا هغه زمونږ په سر نن ستا په ملک شیعه سنی فساد ولی کی ډیرو کې پکې ولی خلق مړ شو لاهور کې پکې ولی خلق مړ شو دا سیره د مولا په سر که سنی مولا ده او که شیعه مولا شیعه مولا وګوره په یو عظیمه تیاره کې خپل قوم ساتلی په عظیمه تیاره کې دی قوم په زړه او دماغو کې دا شی چولې دی چې حسینیت چې دی هغه صرف په محرم کې په سینه والو یا د هغې مظلومیت بیانولو کې دی بس دغه دینم دی او دا مذهبم دی او دا قانونم دی او دا هر څه دی به دغه وکړه باقي دا ټول کال بیا په خروس ورېږه جنتي توره جوبه واچوه او تور پټکی په سر که چې ماتم دی تور لباس تاریخ وګورئ دا د یهودو مذهب دی په یهودو به چې غم راغی او ماتم به راغی نو تورې جامې به واچوه او تور لباس به واچوه دا د یهودو مذهب دی او په شیعو کې ننوتی بیا دا شیعه دومره بدبخت قوم دی دومره بدبخت چې دا مولا د مړی نیسي نه چې تا خدای وواته چې موږ دې په وهلو وهلو مړه کړو ته ځان ولې نه وهې ته دې ځان له هم یو څپېړه ورکه کړه نو زه دې صرف په توره جوبه او تور پټکي په تیاره کې ساتلی سنی مولیانو ګوره دا روټي خلاص الوا ده او کیر دی او منګی دی او بدي او سبیل دی او پلانې دی قوم په دې تیاره کې ساتلی دی چې په دغه ورځو کې کیر میر پوخ کې ښځې په دې عادت کړي دي او الوا ملوا پخه کې جوړ بد د امام حسین محبت او خبر الله
اگر روح د حسینیت چې دی ان په مونږ کې شته او نه په شیعو روح لکه اوس تاسو ته امام نرستو الحمدلله ځکه یو کال درته لګیم چې تاسو پوهولی نشئ ځکه چې دې فن سره عادت نه سم کې نه دې سره عادت نه خبر نه لکه چې خبره مشکل شي بیا دا قوم تعاری دی پوهیږي نه ائمو اختلاف پکار دا او چې نن مسلمان قوم تا اشاره کوله او د هغه ته د خبره ته بالکل رسیدي پوهیږي دا لویه ګناه زمونږ او بیا لویه ګناه په ملک د حکومت وخت ما ته چاوي چې تاسو دا جلسې ولې کوئ مالی مونږ مجبور یو مجبور یو که دومره هم دې خلقو ته سنیانو ته جلسه ونکې دا خو به ټول د خدای په قهر اخته یي به دې شیعو سره به ځي حکومت سم راغی په ملک کې او ټیټ حکومت راغی بیا ته وګوره چې مانا څوک جلوس وباسي او یا سړک ته راوځي او یا سینه رانه ووځي دا لنډ تاسو سره کابل دی د نادر خان نواله تر داوده پورې ته ورشئ کابل کې وګورئ چې شیعه چېرته جلوس راویستی یا په سړک باندې سینه والې وه خو دا د سړو د زامنو ملک نه دی که دلته د سړي حکومت چېرته راغلی نه دی دا هر چا خوښه ده چې هغه څه کوي هغه به کوي تاسو وګوره تاسو سره جوخت کابل کې د قادیاني نوم چا اخیستی شو قادیاني نوم چا نه شو اخیستی دا اوس د پنجپیر کیسې میسې چې دي دا ملیانو هلته تلفظ نه شو کوی مخې سره یې ځوړندول ځکه چې حکومت ټیټ او سخت نور هر څنګه چې وو لیکن د مذهب په دنیا کې بچا غلط حرکت نشو اوس دلته راغلي دي صاحب چا د وابیانو مدرسې پرانیستې او چا د اهل حدیثو پرانیستې او چا د سوکړه او چا د دا خبرې دې هلته ولې نه کولې دا کسی دی هلته ولې نه کول اوس لوډ سپیکر ته ولاړې د شپې نظر نه شپې څوک خوب کولی شي کومک ته او ټومک ته او ګومک ته او لګیا په دې کلو کې تا هلته لوډ سپیکر ته خوله نږدې کولی شو خو تا ته پته ده چې دا خسي ملک دی او خسي نظام دی څوک چې څه کوي هغه ورته څوک غږ نشي حکومت صحیح وي ته وګوره چې بیا څوک غلط حرکت وکړي ته به جلوس ولې وباسې زه ستا خپې ماتوم که نه مات ته به زما نه بې وخته جلسې څنګه وکړې تاسو ورشئ په دې عرب ملکونو کې وګورئ نه جلوس شته او نه جلسه شته نه څه شته نه محرم شته نه باروفات شته هېڅ نشته هېڅ نشته نه مړی شته نه پکې اوبه اچول شته نه پکې ګلونه شته نه څلوېښتی شته نه درېمې شته نه قلو شته تا دې ملک کې وګوره بله ورځ ماته یو کارډ راغی یو کارډ کم از کم د 10 روپو هلکه دا څوک دی پلانې چې مړو د هغه څلوېښتي دي دته کور دی وران شو یو خو د کور باندې مړی درکاره شوی دی بل دې د 10 روپو کارډ چاپ کړی او بیا په مړو پسې ګرځې دا سربو پسې ګرځې چې د څلوېښتۍ له راشي بېختي وځه خو وریجې پخې که سړک ته راوباسه چې چېرته خوار غریب تېرېږي پې ویې خوره چې خیرات دا څه د سړي زامن دا بني ادم دی دا هېڅ نشته مکه معظمه کې راشئ وګورئ مړی وشوی خلاص سړی مړ شو
कमेटी वाला बराशी कारपोरेशन और वाबेली और बेम लंबई और सफा बेम की कफन बेम की और बैतुल्लाह तबे उसी जनाजे बेम की और बेसी खखबे की तबत खबरम नहीं दलता साहब अखबार के में फोटो राश दा मर्द बस अब मर्द बीखी हुआ तो मर्द कर सपी के 13 रोजों के जमात मरो दुनिया रात गिले उकड़ा है मुंग दे खबर नुकु मल हाँ मल है मुंग दे खबर नुकु मलदा में तासो पोयोले चे दर के मरे उसी चे माता जवाब न के दामे दर कर चिठे रो न देवी लाने मर दे प्लाने ते चिठे प्लानी ते चिठे निकलो के पदी का रखते खा प्लानी कली ते चिठे प्लानी कली ते मात्रा मरशो दलते योलस बजे खबर रहा और पसे लाड़ वो चलाम खबर मरता कनस्ते 5 बजे खाकू बस खबर खलास बस खबर हुई मारते ऐलान करो अखबार की मोर के मर्शी इखलास मामला दा खुदा सरा टिक्का वा कदा टोल पाकिस्तान दी जनाजे तरह वारम और खुदा सरा दे मामला टिक नहीं पर खबर बदी दुनिया वाला रही और तबलान दे पसलोर बोली पकट के बला प्रोते और जहन्नम के बदाखिले खबर दे ना नो दा टोल आगा सीजुना ची दीन न दे जमुंग नफ्स आगा दीन करे जमुंग नफ्स दीन न तासुराशे उगोर है जुमातु नदी दे मेहराब के दरवाजा ही इमाम रऊजी पर मुसला उदरीगी तकबीरुशी हो फर्जू की हो ब्या पदे दरवाजा न नूज कोरता इमाम द मुक्तदियानो न नहीं खबर हो मुक्तदी द इमाम न नहीं दलता हो इमाम अल्लाह का जुमा तराने ले सर्दी खुगे द और इमाम तपोस लदर नरगम काफिर कराली जुमा तौलास्ते चरता खुगो इमाम दे सुनबाई तौबदर वाने चोलेम काफिर चरता पुजे दगा को ओमम इमाम काफिर खुदा तो गोरे खुदा जुमा तराले हो चुनिया दा जुमा खिरन दे रोटी खलास हो तो उस सड़ी जोई तपसतो पा लगे दले दात जुमा चनी ला वजीफा दिला वर के चिताले बो जुमा तू न जारू कई द काटेर और के दे जुमा की और तबलीगी दे देख ना चनी दी जुमा तब चट कर तो न की टिक जारू वाले और दा जुमा तू न जारू कई और शियल तक चा गुल करिया गुल जारू का पदी कुसा के रवाने वेड़ाई बंदी लड़के पैदा का वेड़ाई कोलाओ का सड़ी तो शराफत इंसानियत मुमकिन है तादा वजीफा कदी पेगोड़ों को औरता चे मुंग रोटे वजीफे वर्को द पाकिस्तान न खिंजीर मल्क बप मखदत मका बनते दादा अंग्रेजानों पर कटी ची मुलाए दुमरा जलील सातले दुमरा स्पे सातले स्पिल अदा से नवाड़े चोकना चाहिए लका दल चे पटोकरा के तासु वजीफा और अच्छा स्पिल दादा अंग्रेज साजिश उस कागा मुलियान चित्ता द स्पी होंदे सातली दी कागा उस द जियाउल हक गेगे तवरा लग गरमावा जका मा चटोल उमरे द स्पी उमर ता सारा तेर करे नो चलगे वाला गोता उली दनो आगा गरीबान चरता उस्टिंगे देश देवजना दे ग्रेवान के ओगोरई पर खुदा में दे कसमी कजत न तखसड़े शे न जखसड़े खसड़े बताओ ज आला कीगु चे पमन स्पे ओगोरे ओ द जान ने खौगन पमन स्पे चिंजी पके शिवी पास पीके और तो वे चे वल्ला दा पमन स्पे माना खदे जका द सरा बदद द अमल हिसाब न कीगी और मा सरा बजमा द अमल हिसाब और इंसान दे चजान नजरी लुगारलो ता गुरूर को और दा गुरूर बतरगी न माफ कीगी चे तरसो खुदा पे जहन्नम तने ले गई
نن ستا د ټول ملک رواج دی غریب سړی وګوره تا څه حیثیت دی ته څه شی خو چې دا دې ووایي چې ته څه شی لاړې بیړي دې عمر له تباه شو عمر له غرق کوه منځونه کارونه نه کېږي کاکا په آرام کښېنئ خدای پرستۍ چې دا منځونه په قیامت کې په دې مخ ضروري په دې مخ او بر زبان تسبیح در دلگاه خر بر زبان تسبیح در دلگاه خر این چونی تسبیح کیدارت اثر بر زبان تسبیح در دلگاه خر بجبا سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله در دلگاه خر دا تسبیح به څه اثر لري عزیزانو مونځ بالا مونځ طالب قسم درته کړی وای او خان ورته وای خان چې ټول د سرو شین نو یو ځای پکې د جسوي خان او که ایمان تیر نکو نو بیا ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو خبره د ایمان ده ایمان تیرول بالا کیږي چې ځان خاورې سپي د ځان نه ښه وګڼي پردي غول پاک کې لارې جارو کې تاسو چرته یو مزګزارو لیدو چې جارو یې راغستې او لارې جارو کړي هم لیدل تاسو به وکئ مخکې سر شیخان چې ناست وایه ملا صاحب لاره ګندۍ جارو به راوال مونږ کوڅې کې ویاڼه یک بند وه بله شپه نو ما لرګی را پیدا کړو او ویاڼه یې مې کولاوله که دا سړي کې په ما هم راوغورځېد یو بزرګ را روانو د جومات نه ډېر منځونه کوي هغه دا ډېر منځونه چې کوي که نه دغو له به جاروګانې لاس کې ورکوم را روانو ما دا څه کوئ جي ما ښه په ویاڼۍ کې هغه لرګی ووایي ویل ولې مال ولې ویل دې کې خو غول دي مال غول ښه دي چې په ما راوغورځي ایله خو خوند کوي خو به کوي داسې په لار روانې او لار ګندۍ او جارو راوالې او صفایي ویاڼۍ بند دي او لرګی راوالې او داسې وکړي نه نه غوړ دیوړو سنت اغوستي او ګومنس کړی او عطر مږلي او څه چل دی جمعې مانځله ډول کې به دا کار مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی وتعالی ریل گاڑی کې روان دی سفر کې د ریل گاڑی ډبه کې څوک په دستونو تللی و نو هغه ټټۍ ټوله ګنده وه یو هندو ورننوتو واپس یې رامنډي مولانا ویل ولې ویلې پخانه ګنده ده ډېر یو ساعت تېر شو مولانا د سګرټو ډبي راټول کړه په ډبه کې او دننه لاړو او هغه ټوله ټټۍ په سګرټو ډبو صفا کړه او به یې پرې واړولې او بار راووت یو ساعت تېر شو هندو ته وایي ورشه ټټۍ صفا ده اوس وی جي چا صفا کړه وی څوک الله بنده راغی او صفا یې چې هندو ورننوتو ټټۍ صفا کړه هغه وی دا خو بل څوک نه هم دا و په هغه ګاډي ډبه کې هندو ویل لا اله الا الله محمد رسول مولانا حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم هندو ته ټټۍ صفا کړه دا منځونو کیسې نه دي ماما دا ګران کار دی مونږ به داسې وکړو تېرو ورځو کې کابلی د پل سره یو اسپه وغورځېد چې اسپه وغورځېده نو سورلی ورته ټوپونه کړه خو اسپه اوس پرته ده زه ورته ودرېدم چې ودرېدم اوس هر یو تیري یو دوه شیخان راغله ویل دا اسپه خو دغه ده خو ویلې په خشنو ګنده ده بس ما ورمنډه ما دې خو راشي شیخ اوچته کوي دا اسپه ویل جامین پلیتګي نه اوچته کوي په خدای باور وکړه که رانږدې شو او داسې زلمي هلکان رالو په ایمانه یو هلک د خېټې لاندې ورننوتو د املا یې د دې اسپې خېټې له ورکړه وجود داسې یې که اسپه نیغه ودرېد ټولې جامې په خشنو ګنده شو نو مال دې هلک ته مو څه ګورئ او دغه
د نظام الدین اولیان وسو ته مو ګورئ دیو جنا کاکا برزبان تسبیح دل دلگاو خر پدې نه خدمت ماده ځان کې پیدا کړ ځان د سپینوم لاندې وګڼئ اله بسړی مولانا روم وی صالحا تو سنگ بودی دل خراش آزمورا یک زمانہ خاک باش در بہارا کے شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل بیرو ید رنگ رنگ لکونه بارانونه چې په کاڼي وشي کاڼی نه ګل کی کته ځان ګل کول غواړې نو خاورې شه چې رنگ رنگ ګلونه ونیسي ځان دې نه خاورې کړې ګل نه نیسي کاڼي باندې وریږي باران کړ خاورې ګل کی نو ته به ځان خاورې کې نو هله به ګل کېږي ځان دې نه خاورې کړې ګل کېږي دا عادت د چاو اوس ګوره دا عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار روان دی او ماشوم جاړي بچا ولی جاړي اوس ماشوم او په کوڅه کې اندازو کې چې خاورو نه لید په پغېږي ولی جاړي و یا رسول الله دا اختر وزدا مور می نشتا پلار می نشتا نراته چا جامع غستی او نرا باندې چا سخرولې دي ټول مرګري می خان دی پاکه جامع غستی ما سره سنشتا جاړم پدې پیغمبر صحابه او توي تاسو زیدګاه تر سي زدرل واپس کور ته ماشوم راوس بی بی عائشه او بی بی فاطمه توي د حسنین جامع وروا غندي سر ولا وینځي جامع ولا پاک وروا غندي رانجه ولا واچوي صفای فورا تیار بیا پغه قجور او ستوانه ولا ورک چې بار راوي ستور ته بچیا چې خپه نشي او د اموای چې مور او پلار می نش محمد دې پلار دې او عائشه دې مور دا حسنین دې رونه دي پرې خو دې تلار ماشومان ورته تر اوسه خو دې اوس جړل اوس خان دی ولې وی خان دم بولنا چې محمد رسول الله د چا پلار وی بی بی عائشه مور وی او حسنین رونه وی دا د پیغمبر کردار ابو بکر امیر المومنین دے د ټول عربستان امیر دے عمر فاروق وی د خار نبار په یو جونګړه کې یو بوډای خزا و په دواړو سترګو ړنده وه زب ورتلما کوټه به مې ورته جارو کړه منګی به مې وله را ډک کړو که څه ضرورت وا به مې ورته پوره کړو بیا به تې لاړم عمر فاروق وی یو ورځې زه سهار ډېر وختي را پاڅېدم چې لاړم ګورم ما نه مخکې څوک سړی دی او د هغې کوټه کې جارو وهي اریان شم چې دا ما نه مخکې وله څوک راغلی دی وی لرې ولاړم تماشه کومه چې نظر مې ولګېده څه ګورم فیضا هو صدیق ابو بکر صدیق دی ما نه مخکې په نیمه شپه کې تلی او بوډی له کوټه جارو کړه امیر المومنین دی او بوډای له کوټه جارو کړه نو زما عزیزانو د خدمت ماده ځان کې پیدا کړئ د خدمت اهلیت ځان کې پیدا کړئ سپیدوس انګریزانو ګورئ انګریز قوم ګورئ چې په موټر سپی ووهي سپی موټر ودرئ ورته راکوشي سپی په غېږ کې موټر کې واچي هسپتال لی بوځي انګریزان دا د انګریزانو تومنه چې ده زمونږ د پاکستانیان دا د ایرمنډۍ د ډمو زامن دا د ډمو زامن چې سړی په موټر وویتې وتښتي وایي په ایمان تښتي که نه په لارۍ سړی وویتې وتښتي په ډېډسن سړی وویتې وتښتي او په موټر دا کمینه چې مالدار شوي دي اوس په موټر سړی وویتې وتښتي انګریزان په موټر سپی ووایي په غېږ کې او موټر دغه ته یې وای دا خلق دا د بنی آدم زامن سپی نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکړئ مونږ په کومو کندو سر یو په خدای قسم د پاکستان حشر به درته وښیم که تاسو در په در خاورې په سر په پردو ملکونو کې
په سرکونو نه لوغړېدی نو که مړ هم راشي په قبر مې متیازي څو پورې چې تاسو د امریکې تقلید نه یې پرېښی تاسو د روس تقلید نه یې پرېښی تاسو د هغې کرتوتونه نه یې پرېښي او اصل اسلام ته راغلي نه یئ در په در خاورې په سر به ګرځئ مور به د لور نه نه خبر او لور به د مور نه پلار به د زوی نه نه خبر او زوی به د پلار نه د پاکستان حکومت وګوره چې د چا په لاس کې دی هغې کې عقل نشته هغې کې تمیز نشته تنظیمي ماده پکې نشته د ملک ترقي پکې نشته اندرونی او بیرونی خارجه پالیسی باندې نه پوهېږي چې د ملک انجام به څه بقا به څه وقتي خلق دی چې نن دې ماته خیري سبا دې خدای دنیا ورانه کي سبا چې شوی نن دې راته خیري بل سبا دې دنیا ورانه شي دا د ملک سربراهان نو د ملک ورانه به بیا داسې ورانه چې بیا به څوک سنبالولی شي یا بستا ملک محاذ جنگ جوړ شي د روس او د امریکې محاذ جنگ چې دی بستا ملک نو دا قوم هسې دې پورې مې درته دومره قصې وکړې چې فاتحه خلف الامام باندې به هغه خلک پوهېږي چې چا په دې میدان کې څه لږه ډېره خواري کړي واخر دعوانا دا جلسه چې کوم غرض دپاره منعقد شوې ده هغه ما نه مخکې زما د محترمو ملګرو ستاسو په مخ کې بیان کا الله دې وکړي چې دغه مطالباتو باندې زر تر زره عمل وشي عزیزانو زما د ملګرو تقریرونو کې یو دوه درې خبرې وکړې اول خو د هغې وضاحت درته کول غواړم دوی وویل چې د شیعاګانو مارکو ته کلاشنکوپونه راغلي نو تاسو په ایمان ووایئ چې دوی په کلاشنکوپ چېرته ډزم کړی یا د کلاشنکوپ چلولو چل هم ورځي دا غریبان خو د کشمیریانو رونه دي کشمیریانو پاس ټوپکې خو لاندې راکوشي کمانڈر ورته وی چې ډس کرو نا اوپر وی دب چڑھے گا تو خود بخود ڈس کرے دیله ډز ورځي نو یریږئ ما د دې کارتوسونه پوچ دي د دې ټوپکې پوچي دي د دې نلۍ چاودي دي دې ډز نشي کم سړی چې ډز کوي هغه ځان نه وایي ما ته د دې ملګرو نه احتجاج دی چې دوی د داسې ډز که دوی کولی شوه نو دا ډز بیا نه کوي تاسو پوه شئ په خبره فکر مه کوئ علما په هره زمانه کې نډر خلک کم علما چې ډرپوک دي یا د ضیاءالحق صاحب سوري لاندې ناست علما په هره زمانه کې نډر خلک شور مه کوئ دغسې ګن پکې راننوځي بیا چې پولیس لاټي چارج وکړي بیا وایي هغه دی کافر خو دغسې چلي عزیزانو ما ته سهار یو سړي وویل چې تاسو څه دی ای ایس پي دی که ډي ایس پي دی دې پسې شوي ما وی چې زمونږ سړیتوب ته مو ګوره زمونږ او د حکومت سړیتوب ته م وګوره وی چې هغې خو دا ومنله چې مونږ غلطي کړې ده ما وی مونږ په یو سنت عمل کوو ما خبرو ته م غوږ دی په جنگ احد کې وحشي نامه یې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره حضرت حمزه د هغه نه یې غوږونه پرې کړه شونډې یې ترې پرې کړې لاسونه یې ترې پرې کړه او د هغه مسله یې وکړه دغه وحشي څه زمانه پس راغی د سردار کونین
صلی الله علیه وسلم مجلس تا او د خپل بدونه توبه وستا چې ما بد کړی زه مسلمانېږم او د خپل غلطۍ اعتراف کوم پیغمبر ورته فرمایل چې ستا توبه قبوله ده ستا اسلام هم قبول ده خو زه چې په کومه لار روان یم نو زما مخې له مه راځه ځکه چې زه تا ته وګورم نو ما ته د تره هغه پرې کړي لاسونه او پرې کړي غوږونه او پرې کړي شونډې رایاد شي نو طبیعت بشري نه پیغمبر هم بې نیاز نه و چې هر څه دې قبول دي خو زما مخې ته مه راځه مونږ صفت غیور نه معطل کوو نه د نوکرۍ نه وباسو نه یې څه کوو 44 یونینونو د پیښور شکایت کړی دی د دې خلاف 84 یونینونو مونږ صرف دا وایو چې دغه ځای نه په بسم الله بوځئ لاهور کې ډي ای جي کوي په کراچۍ کې ای جي پي کوي خو مونږ نه یې مخې نه لرې کا ځکه چې دته زمونږ دا ملګري وګوري نو د دې ځای نه چې سرمنې په لاټیانو تللي دي مونږ ته رایاد شي دې هلکانو چې ما ته دا ځایونه وښوده نو ما ظالمانو تاسې مټمټي ګزارم کولو چېرته کافر هم راایثار کړي څه تاسو خیال راغی خو ناره یې والي وه د ښار خو نارې عادت دی لکه دا ګوره قاري صاحب اوس مخې سره بیا چې هله ګوره شهید هم تاسو خیال راغی ناره یې وواله نو څه چل وشو نو دې وجې نه عزیزانو مونږ د پرامن چغې وهو که دویم جلسې پورې زمونږ مطالبه منظوره نه شوه نو بیا به مونږ د حکومت پرامن ټکی نه منو نعرہ تکبیر بعد تخت ختم نبوت عزیزان دین زیاد پرامن سکے دیشی چې په 40 کاله د پاکستان په دور کې د پیښور په فضا کې شیعه سنی سک سپېړې ته مونږ خلک پرېښي نه دي ټیک ده سک سپېړې دین زیات پرامن سکے دیشي زه سره د دې چې زه د ضیاءالحق د حکومت دشمن اول زه د ضیاءالحق د حکومت دا پرون چې د ډاکټر صاحب دی وی چې شریعت بل نه مني کافر دي شریعت بل چې څوک نه مني یقیني کافر دي خو چې د شریعت بل کومه اسمبلی نه مني او د هغې تالي څوک سټي هغه هم کافر د سینټ تالي سټ او شرمېدلي ممبران هم کافر تاسو خیال راغی د سوري لاندې ناست دی د سینټ او د MNA هاسټل تعلیم سټې او عوامو ته په سترګو کې خاورې اچې چې هله ما شریعت بل پیش کړی شرمېدلو تاسو د سوټو ګړوبي کې نه اچول ته په کومه خوله د شریعت بل نامه هلې بله واوره شریعت زه چا نه غواړم هغه ممبرانو نه شریعت غواړم چې کومې پرون په کراچۍ کې 2 پیټۍ شراب ورسره نیولي دي هغه ممبرانو نه وزیرانو نه زه شریعت غواړم چې کومې په ایوبیا کې پرون بربند ښځو سره نیولی هغې نه زه شریعت غواړم وای څنګه مسلمانې چې کارونه د اغیار کړې څنګه مسلمانې چې کارونه د اغیار کړې کر ټول د یزغو کړې بیا تې تمه د ګلزار کې کري ازغې او تمه تې د ګلزار کې دیخوا وګورئ پرون د ضیاءالحق صاحب ریفرنډم په پرچه یې څه لیکلي تاسو اسلام منئ
لاندې لیکلی ها یا نه، ها یا نه. اوس چې دا پرچه بجلیګر مولا ته راغلی وه او ما ته یې لیکلی چې بجلیګر مولا اسلام منې، نو ما به لاندې ها لیکلی که نه. خو زه په هغه ورځ وتښتېدم، پټ شوم د بډهبېرې میرې ته، ځکه چې دې پرچې نه یارېدم. چا سره چې دا پرچه څوک راکړي لاس کې چې ته اسلام منې، که منې نو لاندې ولیکه چې ها، او که نه منې نو لاندې ولیکه چې نه. خلکو ولیکل چې ها اسلام منو، خو چې پرچې راټولې شوې ده وویل چې زه 5 کالو له صدر شم. ویې که ریفرنډم خو دا شی و که بله بلا وه، زه 5 کالو له صدر شم. دې نه معلومه دا شوه چې زمونږ صدر صاحب دا اسلام. نو دې مولیانو ته ووایه چې تاسو اسلام د اسلام نه غواړئ، د اسلام نه اسلام غواړئ. بیا دا ستا قومي اسمبلي چې ده دی پرون د دې قوم نه د اسلام په نوم ووټ اخیستی او که نه، اخیستی او که نه. دې اسمبلی پرون د قوم نه د اسلام په نوم ووټ اخیستی. نو تاسو د سینټ ممبران دې ممبرانو نه اسلام غواړي، خو دوی خو پرون د اسلام په نوم ووټ اخیستی خلکو. دې صدر صاحب ته شریعت بل پیش کړي چې دا مجسمه د اسلام ده، چې بیا دوی نه مني، دا اسمبلی نه مني اسلام او په ملک اسلام نه راولي، او دا صدر نه مني اسلام او په ملک اسلام نه راولي. نو د سینټ نه او د ممبرای نه استعفې ورکوي او راځئ چې د کفر فتوا تیاره کړو، په دې ټولو یې ولګو. تاسو خیال را، ځکه چې اسلام څوک نه مني یا کافري کني، ایمان خدا تیر کوي کنه. دا عوام د ګډو رونه دي، خفه کېږئ مه، قسم په خدای دی. نن ما سره هم خاندئ، د سره هم خاندئ، بل سره اوس وزیر په دې قصهخانې راغی، تاسو به دا ښار ښایسته کول وګورئ. پرون تاسو ښار نه و ښایسته کړی چې د کامیاب دورې نه راغی د امریکې نه رایې وړه څه مو لیده؟ خدای م بیخ په دغه څښا ویاړو وباسه. د کمیټۍ لکونه روپۍ د وزیرانو په استقبال لګي چې واړې نشته، ویاړۍ ماتې، سړکې ماتې، کوڅې ماتې، اوبه نشته. 25 روپۍ ماوار د کمیټۍ د اوبو بل چا کړو؟ نن وګوره، نن بجلي در باندې نوره ګرانوي. ستا د ملک چپ شه، ستا د ملک پیداوار هغې لاندې به ته نشې کېناستی. غریب سړی به پکي لاندې هم نه کیني چې باد پې ولګي. بجلي در باندې نوره ګرانوي، اوړه در باندې یو ټیډي پیسه چینی ارزانه کی او 10 روپۍ بوره اوړه در باندې ګران کړي. تاسو موږ نه بني اسرائیل جوړ دي. بني اسرائیل یو عذاب ختم نه چې بل را باندې نازل شي، بل نه ختم نه چې بل را باندې نازل شي، بل ختم نه چې بل را باندې. قسم په خدای دی زما خو عقل کار نه کوي. دا قوم دی د زړې ګډې غوندې، ما سره هم بې بې نارې وایي، بل سره هم بې بې نارې وایي، که وزیران راشي هغې سره هم بې بې نارې وایي. او د دې په مزاج نه پوهېږم، خو آخر کې سوچ دا وکړم چې ستا څه کار دی، د خدای د دنیا ته ذمهوار خو نه یې، خو چې څومره دې وس کېږي لګیا اوسه، او چې وس دې نه و بیا چېرته غلی کښېنه. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا مطالبه زما د دې ملګرو چې ده، حکومت دې په سوړ غوږ باندې فوراً دا منظوره کړي. که منظوره یې نه کړه او د پېښور فضا خرابه شوه، ذمهوار به دوی، ذمهوار به دوی. پاتې شو شیعګان. شیعګانو سره موږ دلته وخت تېر کړی دی، عمر هم سره تېر کړی دی. زما عقیده د جګړې نه ده، زما عقیده شیعو سره د بحث ده، بحث د دلایلو ده، چې راځئ چې سره خبرې وکړو. خدای بندګانو که په ټول کال کې په دا 10 ورځو کې سینه والو کې جنتي،
نو خدای پر راستۍ چې زه خو ورسره کمیس څه کوي چې پرتوګه مو باسم راځئ جنت پسې ګرځو که نه راځئ بله خبره مې دوی ته کړې وه چې هلکه خبره واورئ یعنی دا جنت په دې شیاو کې صرف د غریبانو خوښ دی د شیاو د مولیانو نه دی خوښ یا د شیاو د مالدارو نه دی خوښ هغوی ورسره هسې په دې فوټپات روان او د غریبانو په ځان رئیسي صاحب دا سرمنې ځان نه یوسي نو ما وې خبره په دلیل کوو که دا ثابته شوه چې دې سینه والو کې جنت دی یا جلوس ویستو کې جنت دی که نه چې ما زه شیعه کېږم ځکه چې مونږ خو ګرځو جنت پسې که او که نه دا شی کې جنت نه دی خو وګورئ 72 کسان د خاندان رسول په کربلا کې او د زرګونو فوج په مقابله کې 72 کسان هم توره نه وه غورځولې شاه قاسم د ډومبۍ شپې ناوې پرېښوه او توره یې راواخېسته ځان یې کباب خو د بل ورمېږې ووهل دا 1400 کال وشي چې په ځان راایښي دي بل چاله هم ټپ ورنه کړو نو زه دوی ته دا وایم چې هلکه ستاسو زمونږ ورورولي ده دا واورئ وہی سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازو حیدر نہیں شمر لاکھوں ہے مگر شبیر کا لشکر راشد شبیر لشکر کو ما تا تیر ڈپٹی کمشنر ہوئے ویل استاسو د شیعو منځ کې څه اختلاف ته مالک څه ویل څه خو به مالدا اختلاف ته چې زه د دوی 12 امامان منم که 12 سوره سلیریش کی منم که سلیریش ته ډبل کی 48 کی زه منم نو زه د دې هر څه منم دوی زمونږ 3 امامان نه مني نو ګرم دوی دي که مونږ دی زه تاسو انصاف وکړئ شیعه چې خپل مشر ورته وایي زه منم دا دی چې چاته مشران وایي زه وایم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد زما موز نه کېږي چې ما په خاندان رسول درود نه ویلی نو زه ستا هر څه منم او ته د زارو بوټ ما دپاره شونډو ته نشې وړی نو وران ته یې که زه فسادیان مونږ یو فساد مونږ کوو نو زما عزیزانو نن جلسه خو خیر د دې خبرو ونه پرمن فضا د پېښور که خرابېده نو ذمهوار به حکومت